کچیر غواړئ نورې ډرامې هم وګورئ نو اجمل شهاب یوټیوب چینل او همدارنګه افغان ټي وي شوز یوټیوب چینل ځان سره سبسکرایب کړئ. ډیره مننه. خان صاحب راغی راځه چې نجونې ورته بوزو. نه وروره صبر وکړه تر څو چې خان صاحب نه خرچه وانخلو نجونې نه کته کوو. د خان لاس نه باید یو څه واخلو. همداسې نه ده نجونو زموږ جیب ته هم باید لږ څه پیسې راشي. همداسې نه ده؟ ماته په تماشئ. زما اشارې ته په تماشئ. نه عاطفه نه عاطفه حمدي لومه کې راګیر شو بیرته تاو شه مونږ ته یې لومه ایښې ده. اجازه مه ورکوئ چې لاړ شي. عسکرانو منډه کوي. باید ونه تښتي. ابراهیم دا یې ولټوه. بې شرفانو دا بېوزلې نجونې خلاصې کوي. زر کوئ. عاطفه عاطفه امر وکړئ جګړن صاحب. ولې پام نه کوې عسکره؟ بخښنه غواړم جګړن صاحب. څو ځلې مې درته ویلي وه ها باید ډېر پام وکړې. ډېر لوی رزیله چیرته دی؟ هغه نشته. لاړه وتښتېده. وروسته له دې نه ډېر پام کوه. جګړن صاحب زاړه پلونه خبر راغلی. دوه عسکره مو هلته لیږلي وو. هغه ځای م لټولی. هېڅوک هم نشته. زه پوهېدم ابراهیمه. خدای ته له ما سره مرسته وکړه. بسم الله الرحمن الرحیم. الله لا اله الا هو الحي القيوم. حمدي ته پاتې شه بیرته پولې ته راشه وګوره چې څه شوي دي. که کومه نښه رانه پاتې شوي وي پاکی که. په سترګو خان صاحب هو اوس په رښتیا قمندانه شوې. خانو جګړن کرمه استقامت د سکالا درې پلور. دا چای څومره خوند کوي. کرمه حالا چای دې وڅکه چې سوړ نشي. کرمه ووایه. ته چېرته ځې ها؟ مولا
دا جلۍ زما لویه پروژه ده ډېر پام کوه سمه ده خان صاحب که زه دې لاره کې بریالی شم ټول هېواد کې به دا دود خپور کړم Kerem yanık, o da kor gibi hayat yolunda. Öyle içten, öyle derin, öyle sevmişler. Aşkın ateşi seven yetim. بس که قربان دشم وروره زما په اندم بس دی هسې هم ته دی سړه هوا کې ډېر ژوند نشي کولی که ژوندی یم پاتې شي لیوان به دې ټوټې ټوټې کړي ښه هله نو زه لاړم زمریه صبر وکړه هر څه درته وایم لومړی به دې ویلي وه زه دې ولې دومره ستړی کړم هله ووایه چا سره اړیکه لرې نجونو لپاره دې چا سره خبرې کړي شاهنور شاهنور نو څوک ده زهر جوړونکې د ملا خپلوانه ده نکاح تړي جګړه نه ښه ووایه د نجونو باندې څه کوئ ها یوه جلۍ مهمه ده هغې سره موقتې نکاح تړي جګړه نه څوک ها څوک نه پوهېږم موږ د انجونو یوازې لیږدولو کار کوو ما ته وګوره که ته معلومات لرې نو زر یې راته ووایه د هغې انځور را سره شته چېرته دی موبایل کې مې دی آسیا دا خو آسیا ده خوشمکه و می ویل خوشمکه زه در سره نظم خوشمکه زه نظم در سره خوشمکه وایم خوشمکه هیله کوم خوشمکه زه در سره نظم خوشمکه بله وایم خوشمکه زه نظم آسی لورې زما لور سره څه کوئ څنګه چې در سره مې ژمنه کړې وه آسیا در بلم کوم ځای چې مونږ ښودلی و هلته به وګورو مونږ اوس حرکت کوو ښکلې لورې مې یو ځل څنګ ته دې درشم او تا د هغه رزیل بشیر نه وژغورم نور هېڅ هم نه غواړم آسی ته نو څوک یې خان صاحب سلام درته ویلی
اوس نو مړه شوې. خنډه داسې مه کوه. وروستۍ دعا دې وکړه. خان صاحب د مریم کار خلاص شو. له غره نه لاندې ولوېده. ځان ډاډه کړه چې مړه شوې. ورپسې ښکته شه. کله چې دې پیدا کړه بیا زنګ ووهه. مشر ته دې ووایه چې آسیا اوس ستا ده. هغه زما په درد نه خوري. هر څه چې غواړې ورسره کولی شي. آسیا هم څو موده وروسته به د اجلې ډېره نامتو شي. ته هم ښه کار وکړه مولا. زه دا کار د خدای د رضا لپاره کوم خان صاحب. اوس ماته همدا خبرې کوې؟ اوس مې خوله په دې خبرو عادت شوې. داسې زر ما قطې نه کا وتړه. سمه ده خان صاحب. هله راځه. څه خبره ده؟ هله کته شه. خوشې مې که. راځه. مهرباني وکړئ په خیر راغلی. خیر اوسې شاهنور. دا جلۍ واخله او د ښاغلي طاهر لپاره چمتو که. خوشې مې که ماته لاس مه راوړه. لورې مه ډارېږه. زما خبره واوره. ښاغلی طاهر افیا کلن دی خو ډېر غټ زړه لري. تا به خوشحاله وساتي. هله زمونږ دین د اسانتیا دین دی لورې. وګوره زه له هر چا سره مرسته کوم تا سره هم کوم. نن ستا موقتي نکاح له ښاغلي طاهر سره تړم. هغه زوړ دی خو ډېر هوښیار سړی دی. دا اسانتیا نه ده. دا د بدو کارونو بل نوم دی. زموږ په دین کې داسې یو کار ته ځای نشته. څه کېږي ما خوشې کوي چې لاړه شم هیله کوم. د خدای نوم په اخیستو ما بدو کارونو ته مه نږدې کوئ. خیر دی پرېږدئ چې لاړه شم. توبه وباسه. که نه زه پوهېږم چې څنګه په تا توبه وباسم. موبایل ته دې زنګ دی. بله جلۍ پټکه کار همدرځي. سمه ده. سمه ده خان صاحب. هله راځه. خوشې مې کوي. خوشې مې کوي. خوشې وایم مې راځه کوي. جلۍ. دروازه خلاصه که. مهرباني وکړئ. لرې شه. څنګه کېدای شي دا ښځه چېرته لاړه؟ څه شوي؟ خان صاحب هغه ښځه نشته. مریم نشته. د غره لوېدلې ښځه په دې حالت کې چېرته تللی شي کم عقل سړیه؟ نه پوهېږم خان صاحب هغه نشته. شاوخوا سیمه ولټوه. هر ځای وګوره کېدای شي کوم چا ورسره مرسته کړې وي کم عقله. سمه ده خان صاحب. کور کې څوک نشته؟ څوک نشته. څوک به وي؟ ته درملو ته اړتیا لرې. دا ټول طبي او د بوټو څخه جوړ شوي درمل دي. هر څه ته چې اړتیا لرې زه یې درته چمتو کوم. ما ته وګوره که کور کې کوم څوک پیدا کړم دا ټول به په تا وڅکم. پوه شوې ها؟ د المارۍ کیلي چیرته ده؟ زه نه پوهېږم. غواړې ما ته یې کړم؟ سمه ده. صبر صبر مې ماته وه. کېدای شي هلته نورو کلیانو سره وي. زه به یې راوړم. لاړه شه رایې وړه.
دا واخله. بخښنه غواړم، موږ ته یو خبر را رسېدلی و، خو داسې ښکاري چې بې بنسټه و. کله کله داسې کیږي. په هر حال بیا هم بخښنه غواړم. استغفر الله. خدای پامان په خیر لاړ شئ. هغه لاړه، هله راځئ. هله نو زر در زره باید دا کار خلاص کو، مخکې له دې چې ګیر شو. هله زر کوه رضا. مې ویلو خوشي مې کوي. پورته شه، خوشي مې کوي. پورته شه. زر کوه. چپ خلی شه. داسې مه کوه. خیر دی ترورې ما خوشې که چې لاړه شم. داسې مه کوه، هیله کوم. هیله کوم، خوشې مې کوي. خیر دی. آسیې وګوره لورې، ته اوس داسې فکر کوې، خو کله چې ته دلته ارامه شې بیا به ماته دوه وکې. ته د موقتي نکاح یوه جلی یې، دا باید ومنې. له دې ځایه نشې تښتېدلی. نور نو باید د خپل ځان په اړه فکر وکې. لږ څه وروسته به ښاغلی طاهر راشي. ما تاسې ته څه بد رسولي، خوشې مې کوي. خدایه ته له ما سره مرسته وکړه. له تا نه پرته زه بل هېڅوک هم نه لرم. هیله کوم. مهرباني وکئ. جلی دننه په تمه ده. هغې سره یو ځل وګورئ. که ومومنله زر به ستاسو نکاح وتړو. خدایه ته راسره مرسته وکړه. همدا ده. مهرباني. خدای ته وګوره، ودرېږه. د خدای لپاره داسې مه کوه. هیله کوم داسې مه کوه. لاس مه راوړه. لاس راوړه. کرامت. آسیه آرامه اوسه. واوره، لږ څه وروسته به موږ ته دلته موقتي نکاح وتړي. وروسته یو ځای له دې ځای نه قرارګاه ته ځو. سمه ده؟ ته یوازې آرامه اوسه ګرانې. که څه وشي بیا هېڅ هم نه کېږي. له دې ځای نه یو ځای ځو. هله. څنګه ده ښاغلی طاهره؟ نکاح مو وتړو؟ ډېر ښه. مهرباني وکئ، تاسې دننه لاړ شئ. موږ به خپل کار پیل کړو. کچېرې غواړئ نورې ډرامې هم وګورئ نو اجمل شهاب یوټیوب چینل او همدارنګه افغان ټي وي شوز یوټیوب چینل ځان سره سبسکرایب کړئ. ډېره مننه.
دا به څوک وي؟ ته وګوره چې څوک دي. ښاغلی طاهره، که ته دا نه غواړې چې څوک دې وویني ته بلې کوټې ته لاړ شه. مرسته وکړئ زه کوم چا بېهوشه کړم. همدا سړی و، همدا سړي زه بېهوشه کړم. زما جامې واغوستې او زما پر ځای دلته راغی. دې خوا راشه، ته هم راشه. هله خبرې وکړه زهر جوړونکې، دا نجلۍ مې ولې تښتولې ده؟ زه دا کار د مجبورۍ نه کوم، زما ګناه نشته. ما ته وګوره، که غواړې چې ځان دې وژغورې باید ما ته هر څه ووایې، سمه ده؟ دې سړي دې نجلۍ سره مو څه کول؟ غوښتل د دې موقتي نکاح تړي، ویلې دا زموږ لویه پروژه ده، که دا نجلۍ وړې وای نور هېڅکله دلته نشوه راتللی. دا هیله پولې هاخوا تېروله، هیله کوم ما پرېږده. زه لوی مشر ته اړتیا لرم. په اصل کې زه پوهېدم چې دا د چا کار دی، خو زه یوه شاید ته اړتیا لرم. پوه شوې؟ ووایه. لوی مشر کرامه په هوښ راشه. کرامه هله راځه، خوشي مې پورته شه هله. کرامه راځه جلۍ، خوشي مې پورته شه هله. وایم خوشي مې ووایه مېرمن شاهنور، قمندان ته څه ویل ها؟ هېڅ مې ورته نه دي ویلي. دا قمندان ووهه چې ترې وژغورل شو. دا ښځه دروغ وایي، موږ یې قمندان ته خرڅ کړو، هغه ته یې هر څه وویلې. دوی دواړه ووژنه ملا صاحب. نه هیله کوم، داسې مه کوه، هیله کوم. دا عسکره مو وژنه، زر کوه. ته دا جلۍ واخله لاړ شه، نور کار مه لره، ځه. کرامه هله راځه نو، خوشي مې کرامه. راځه جلۍ. بله خان صاحب. څه شوي مولا؟ قمندان برید وکړه، په ځمکه بېهوشه پروت دی، څه وکړم؟ دا کم عقل سړی هېڅ زموږ شا نه پرېږدي. سمه ده، زه درځم لږ وروسته به هلته در ورسېږم. ومې ویل راځه، زر کوه. خوشي که مخکې شه. زه نه ځم، خوشي مې که زه نه ځم. هله زر کوه، خوشي که مخکې شه جلۍ. هیله کوم، درته خوشي وایم که. مخکې شه. ما ستا لپاره ډېرې ستونزې ولیدلې، اوس ستا په دې حالت کې نشم پرېښودلی، ولې نه پوهېږې؟ هله مخکې شه. ما خوشي که هله راځه. خوشي مې که زه در سره نه ځم، درته وایم ما خوشي که. باید لاړه شې هله. خوشي مې که نه ځم. راځه. خوشي مې که زر کوه. خوشي که هله موټر ته پورته شه زر کوه. پورته شه. هله نو زر کوه. ښه کار دې کړی مولا. هو والا، د قمندان په وسلې مې شاهنور ووژله. په قمندان څه وکړو؟ البته چې وژنو یې. یوه شېبه، تا شاهنور د کرم په وسلې وویشتله؟ هو. ښه نو داسې که بود چې کرم په دې ځای برید کړی او شاهنور یې ویشتلې ده، ته هم راغلی او کرم د بېهوشه که، همداسې ده که نه؟ بیخي همداسې وشول. ښه نو قرارګاه ته زنګ ووهه،
چې راشه او دا مجرم ونیسي بېوازله ماینان یو به زندان ته لاړ شي او بله به تباهي خواته. بله یو خبر می درکوه. خوشیکه تاسې ما چېرته بیایئ؟ د موقتي نکاح نیمایي کار پوره کوو. نه زه دې کار ته اجازه نه درکوم. کرم ما پیدا کوي بیا به در سره وګوري. کرم دې لومړی خپل ځان وژغوري کم عقلې. خدایه ته ما سره مرسته وکړه، هیله کوم. مولا زه هم اوس له دې ځایه ځم، ته هم شاوخوا ښه وګوره، نه غواړم موږ نه کوم ثبوت پاتې شي. ته هیڅ اندېښنه مه کوه خان صاحب. له دې وروسته به قمندان خپله سزا وویني او د تل لپاره به زندان کې خوسا شي. آسیا چیرته ده؟ ما خوشې که زه نه پوهېږم. طاهر څوک دی؟ خوشې مې که نه پوهېږم. او زه طاهر نه پېژنم. طاهر څوک دی؟ چیرته یې پیدا کولی شم؟ خبرې وکړه. درته وایم طاهر څوک دی ووایه. هله زر کوه که نه نه وژنم دې. پورته شه. ما پرېږده چې لاړ شم. ته خو پوهېږه چې آسیا چېرته ده. غلی شه. مولا 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 دروازه خلاصه که مولا. دې خواته راشه. لاړ شه دروازه خلاصه که. څه وشوه؟ دا غږ د څه شي و؟ دننه هغه کس وسله یې رانه واخیسته بیا وتښتېده. وسله یې درنه واخیسته خو تې به نه بژلې ها؟ کاش وژلی وای کم عقله. ستا په څېر بېکاره کس نه به خلاص شوی و. یو کس نه دم ساتنه ونه شوه کړی. ما څه کړي وای؟ عادي کس نه اوس هم لیونی و. که خبرې مې نه وای کړې زه یې وژلم. څه دې وویل رزیله ها؟ څه دې وویل؟ تا خو به داسې ځای ورته نه ایښودلی. خدای دې به ووهه. زه تا سره وروسته کار لرم مولا. اوس څه وکړو خان صاحب؟ هغه سړی خو وتښتېده. هغه عسکرانو ته ووایه چې کرم په کور برید وکړه، شهنور یې ووژله او زه یې هم ټپي کړم. سمه ده خو زه ټپي نه یم. دا دې څه وکړل ها؟ ما ته غوږ شه، کومه تېروتنه ونه کړې که نه نو بل ځل به ستا مشران تا په مرمۍ ولې زما په خبره پوه شوې؟ تېروتنه ونه کړې اوس دننه لاړ شه. کله چې عسکران راغلل دا خبره هغوی ته وکړه. دروازه خلاصه که عسکریا، دروازه خلاصه که.
له دې ځایه خبر راکړل شوی کور ولټوئ ما خبردار که قومندان کرم راغلی و شاهنور یې ووژله او بیا وتښتېده. ما ته وګوره پام کوه چې د دروغو تور ونه لګوي. جګړن کرم با شرفه با عزته عسکر دی. دومره غدار نه دی چې یوه بېګناه ښځه ووژني. دلته چې هر څه شوي رښتیا رښتیا راته ووایه. قسم کوم عسکره زه رښتیا وایم غوښتل یې ما هم ووژني خو ځان مې ترې وژغوره. د ولسوالۍ قمندان دی. امر وکړئ قمندان صاحب. ابراهیم حالت څنګه دی؟ قمندان صاحب د پیښې ځای ته راغلی یو. دلته شاهد وایي چې جګړن کرم یوه ښځه وژلې ده. امر مو څه دی؟ کارام پیدا کړئ بیا دلته راشئ. پوه شوې ابراهیمه؟ اوس جګړن کرم د مجرم په توګه لټول کیږي. ټولو ډلو ته خبر ورکړئ هغه دلته راولئ. امر مو پر ځای کیږي قمندان صاحب. د لومړی روغتون ته له هغه وروستی قرارګاه ته ویسئ. یوه ډله دې له ما سره پاتې شي د مجرم کارم پیدا کولو لپاره. امر پر ځای کېږي قمندان صاحب. لعنت دې وي. هیڅ دې خوشحاله نه کړم. ووایه ابراهیمه. جګړن صاحب ډیر زر باید دلته راشئ. ستاسې په ضد یو شکایت شوی. څه وایه لکه د څه شي شکایت؟ جګړن صاحب ویل کېږي چې تاسې شهنور تاش باش وژلې ده. د ولسوالۍ قمندان وویل چې تاسې زر باید قرارګاه ته ورولم. هغوی تاسې ته دروغ ویلي. په ما تور لګوي ابراهیمه. ما کوم څوک نه دي وژلي. باید تاسې پیدا کړم تر څو د بشیر راز ښکارانه کړم. هېڅوک به م پوه نه شي چې زه بېګناه یم. جګړن صاحب هیله کوم ما سخت حالت کې مه پرېږدئ. باید قرارګاه ته لاړ شو. که مجبور شم چې تاسې ولچک کړم بیا هم تاسې قرارګاه ته بیایم. د ولسوالۍ قمندان راته امر کړی. ښه نو دنده دې وکړه ډلګۍ مشره. په موبایل کې را سره خبرې مه کوه. که ځای مې درته معلوم وي خو راشه. قرارګاه ته زنګ ووهئ چې د جګړن کرم موبایل وڅاري. باید هغه پیدا کړو. ټولو ډلو ته ووایئ چې ټول ځایونه ولټوي. راځئ چې له دې ځایه لاړ شو. امر پر ځای کېږي قمندان صاحب. څه وشول؟ تیل خلاص شول. خدایه دې ستونزې ته وګوره. دا تیل هم باید په دې وخت کې خلاص شوي وای. مشکه در سره واخله. زر تیل پیدا کو بیرته راشه. وسله دې ماته راکه. زر کوه.
ولې ژاړې ته ولې ژاړې دا ته یې څه ډول روزلې ما ته وګوره زه د بشیر په څېر نه یم هسې مې اعصاب خراب دي واژنم دې پوه شوې هیله کوم خیر دی ما خوشې کوي چې په خپله لاره لاړه شم وګورئ زه قسم کوم تاسې ته څه نه وایم هر څوک دې په خپله لاره لاړ شي خیر دی ما پرېږده هېڅ چاته هم څه نه وایم ته زما یې جلی یوازې زما یې ستا په بدل کې مې ډېرې پیسې ورکړې دي چاته دې نه ورکوم پوه شوې وایي پوه شوې خوشې که دلته راشه ومې ویل دلته راشه متخته واژنم دې که مړه هم شم نه درېږم جګړن صاحب ونه خوځېږي ومې ویل متخته متخته بس یې فکر کوئ ما نه تښتېدلی شي ها فکر کوئ زه به تا همداسې پرېږدم خوشې مې که خیر دی پرېږده چې لاړه شم پاڅېږه مخکې شه خوشې مې که وایم خوشې مې که راځه ابراهیمه آسیا جګړن صاحب وسله مو کې دی وسله دې وغورځوه هېڅوک هم راپسې رانشي ابراهیمه سمه ده جګړن صاحب آفرین ډلګی مشره آفرین مه ډارېږه زمريه تر اوسه دومره نه یم لیونی شوی چې د یوې مور زوی د خپلې مینې لپاره قربان کړم مه ډارېږه عسکرانو داسې مه ګورئ تر څو چې جګړن کرم ونه نیسو بېرته قرارګاه ته نه ځو تاسې هغې خواته راځه زما له لاسه نشي خلاصېدلی پوه شوې که بل ځل وتښتې واژنم دې جلی ډاز وکړه ومې وژنه له داسې بې عزته ژوند نه خو به ښه وي چې مړه شم ومې وله ومې وژنه خیر دی ومې وژنه دې ژوند نه مې وژغوره په تا مې زړه نه سوځي خو ستا لپاره مې چې کومې پیسې ورکړې په هغې مې زړه سوځي هله پاڅېږه راځه چې ځو مخکې شه زر کوه هله زر کوه راځه مخکې شه په تا مې ډېرې پیسې ورکړې تا داسې نه پرېږدم رانه نشي خلاصېدلی جلی دروازه خلاصه که خلاصه که زر کوه کښېنه هلا ښکته شه هلا زر کوه هلا خوشې مې که راځه خوشې مې که خوشې مې که رزیله خوشې که مه تښته دلته راشه مه تښته درته مې ویل مه تښته هسې مې مصاب خراب دي واژنم دې جلی ومې وژنه هله ومې وژنه له داسې ژوند نه مرګ راته ښه دی زر کوه په تا مې زړه نه سوځي په خپلو پیسو مې زړه سوځېږي په تا مې پیسې تللي
هلا پورته شه خوشې مې که ته له خدای نه هېڅ نه ډارېږې خوشې مې که پورته شه خوشې مې که پورته شه خدای نه وډار شه خیر دی خوشې مې که هیله کوم خوشې مې که شاوخوا ته دې وګوره آیا څوک شته چې ستا غږ واوري هېڅوک هم نشته هلا زر کوه خوشې مې که خیر دی خوشې مې که راځه جلۍ ډېرې پیسې مې په تا ورکړي دي زه اوس ستا په دومره اسانۍ نه پرېږدم هلا هلا دې خوښه هلا راځه کښېنه امینې امینې چیرته یې په خیر راغلی ته چیرته وې ووایه د کندرجي لور کره ماشوم پیدا شوی ماشاءالله ډېر نوراني دی خدای دې وساتي واه اوس د دې خبرو وخت نه دی وګوره دا جلۍ وینې دې جلۍ ته جامې ور واغونده ډېرې ښکلې جامې ور واغونده پوه شوې امینې نوې ښځه دې همدا ده هو همدا مې نوې ښځه ده د دې لپاره چې نکاح مې وشي باید تا ته حسابي درکړم مخینه مې ورکه شه ورکه شه ورکه شه که نه راځه لورې اعصاب خراب دي هر چا ته په غوسه کیږي ترورې ته ښه ښځه ښکارې ما سره مرسته وکړه چې له دې ځایه لاړه شم هیله کوم خیر دی که د ژغورلو امکان یې وی کلونه مخکې به زه تښتېدلې وم او تللې به وم د خدای رضا لپاره درته زاری کوم ترورې خیر دی ما وژغوره خیر دی نشم کولی که طاهر خبر شي ما او تا به دواړه ووژني نه غواړم نه غواړم نه غواړې همداسې ده د طاهر دا خبره هیڅ نه خوښېږي کلونه مخکې ما هم غوښتي و چې لاړه شم پخوا زما مخ داسې نه و ما سره راشه دا ستا کوټه ده همدلته ارامه کښېنه که په خندا یې هرکلی وکړې بیا به درته پیسې هم درکړي نه غواړم له داسې ژوند نه خوښه ده چې زه مړه شم ولې نه پوهېږې بس که نو زه هم نه غواړم چې تا دلته وساتم پوه شوې ستا خبرو ته حوصله نه لرم زه هېڅ هم نشم کولی هېڅ هم نشم کولی آسې آسې لورې په هوش راشه آسې لورې لورې په هوش راشه ښاغلی طاهره ښاغلی طاهره راشه ولې جلۍ چغې بېهوشه وهې شوه څه شوي په دې څه وشول نه پوهېږم ناڅاپه بېهوشه شوه هله ویې نیسه چې پورته یې کړو هلته ووځه زه به یې په هوش راولم اندېښنه مه کوه ښاغلی طاهره یعنې څه چې اندېښنه ونه کوم یعنې څه ما د دې لپاره ډېرې پیسې ورکړې دي پوهېږې که نه ډېرې پیسې مې ورکړې دي هسې مې مصاب خراب دي ښځې وګوره تا 15 دقیقې وخت درکوم که په 15 دقیقو کې هغه په هوش رانه ولې د مخ دا بله خوا به دې وسوځم په خبره پوه شوې تا او خوا باندې زما له کور نه کاروان سره جوړ کړی که په ښه کې مو وخت ځای لاړ شي بیا هم له مانه پوښتنه کوئ هیله کوم مې مجبوروه چې ډز وکړم نو دنده دې سر ته ورسوه ما ووله نه ما سره داسې کار نشي کولی کچېرې غواړئ نورې ډرامې هم وګورئ نو اجمل شهاب یوټیوب چینل او همدارنګه افغان ټي وي شوز یوټیوب چینل ځان سره سبسکرایب کړئ ډېره مننه